سورت فاتحه چولستلا په مریض یې چوف کړه الله به مریض د شفا ورکي دا زنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې فاتحه کې شفا ده او د دې یو نوم سورت الشفا هم دی او زه به یو مثال درکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه یو ځل په لاره تېرېدل یو ګودر او د هغې په غاړه شپه شوه عموما په عربو کې خو به کمې وې نهرونه نشته دا ولې او خوړونه پکې کم دي نشته بلکې اړوشته نه نو چې کم ځای به چینه وه د دریاب د غر د خوا نه به راوتې وه هلته به یو 10 کلې 20 کلې او 10 کوره کلې 20 کوره کلې 30 کوره کلې باباد نو د یو غر خوا کې یو چینه وه او د هغه چینې په غاړه یو رکوټې کلی آبادو دا صحابه په لاره تېرېدل هلته شپه شوه بخاري شریف کې ترمذي شریف کې دا حدیث شته چې شپه شوه د هغه خلکو نه یې روټۍ وغوښته چې موږ میلمانه یو او زموږ څه اکرام وکړې روټۍ راکړې خلکو روټۍ ورنه کړه چې روټۍ ورنه کړه هر قسمه خلک په دنیا کې حالانکه مسافرو خلک قدر کوي زموږ پښتانه وایي که دشمن دی مسافر میلمه شو نو هم شپه والا ورکړه ډوډۍ والا ورکړه نو دی خو په لاره تلل په کار دي د کور نه نوړی نوړی رستی وې د میلمنو کار به شوی خو یې نه موږ سره روټۍ انتظام نشته دوی شپه ناره تېره کړه خدای د صحابو مدد کړی دی هره زمانه کې د کلي چې کم مشر و نو هغه مار وچیچ یا لړم دی منډې ترړې والې خو سړی نه ښه کېږي او د مار او د لړم علاج اوس که سړی په ډاکټرۍ کې روتې وایي ګنې د دې علاج اوس هم دم دی پخوا چې به مار لړم څوک وچیچي له اوس هم څوک وچیچي نو مخصوص دمګري وي هغې له لاړ شي هغې پې لاس راکاږي او دم پې واچي خدای پاک یې جوړ نو د خلکو منډې والې خو سړی نه ټیکېده نو بیا چا ویله که دا میلمانه راغلي دي دوی سره تپوس کوو چې دوی کې څوک دم والا شته او که نشته نو د صحابو نه رالل وی هل فیکم من راق وی تاسو کې څوک دمګر شته وی ولې وی ان سیدنا لدغه وی زمونږ مشر د کلي هغه مار لړم چیچلی او سعینا له بكل شیء هر قسمه منډې ترړې مو والې ولا ينفعه شیء څه فایده ورته نه میلاویږي چې کوم مشر صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه هغه وی او مال دم راځي الا شاه براشه سړی را نمري چې دم پې واچې هغه وی زه ماړه د شوم پړق بچو هلکه ګورې حدیث کې دا نشته خاص نه ما پسې بعضې خلک بیا ټیلیفون وکړي وي دا په کم حدیث شوم پړق ټکې پکې نشته خو د دې سیاق او سباق مخکې وروستو نه اندازه لګي منطق چې څنګه حجت دی زموږ د عالمان وایي نو مفهوم او سیاق او سباق هم حجت تشریح کې ویلی شي زید شم پړق بچو بیګام د نه ډوډۍ غوښته نوړی روټۍ م رانه کړه اوس خیراتي دمونه غواړی نو وی ته څه وی وی زه وایم چې مزدوري به راکې مزدوري مونږ خلک ورته شکرانه وایو پخوا به ورته خلکو شکرانه وی نو که هغه مزدوري راکولی شي دم به واچوم خدای به مشر جوړ کړي او که نه راکې زه خپل کار کوي هغې وی بلکل اوس مجبوري ده مشر مار چې چلی دی عمري څه مجبوري وی دا جاړي ښه شو 5 روپۍ والا ورکړه چې ماشوم یې کور ته بوته بیا واپسې راوسي استاد یې خو بیا په جاړه شو 5 روپو ته چل جوړ کړو چې وایلم ته واپس بیا خو بیا جاړي هغه وی د 5 روپو د دم زور د کوره پوري دله غوندې شی زیات که نو بیا به نه به جاړي دا پخوا مشرانو خیار خلکو زمونږ باباجي به یو خبره کوله تاسو ته هم ویم هغه وی چې کله مریض مرض د کور کې راشي 3 کاره به کوي یو به ډاکټر نه علاج کوي علاج سنت دی دویم به دم استعمالوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله دمونه اچولي حضرت حسن او حضرت حسین دا دواړه نوسي وو دی باندې دم اچولي دي وعیذکما بکلمات الله التامات من شر ما خلق وشر کل شیطان وهام وعین لامه او چوف پې کړی او یو دل د خپلو دواړو نوسو ته وایي وی بچی دم در باندې چوم
او دا قدم په واچو او بیا ورته وایي وی بچی په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام هم دمول. ګوره ابراهیم علیه السلام هم دمونه اچولې او کله به یې داسې وکړل چې ګوته مبارکه به یې داسې خوله کې ووال او بیا به هغه په ځمکه راښکا او د مریض په تندي به یې راښکا تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خوره د مدینې او لاړه زما او د مریض په تندي راکاږم چې شفا میلو شي، خو شفا به څوک ورکوي؟ شوق سره وایه، نور شوق سره وایه. عقیده به دې دی، عقیده به دې دانی چې دې دم جوړ کړم، نه دم کې شفا الله چه. عقیده به دې دانی چې ډاکټر جوړ کړم یا حکیم جوړ کړم یا دې دارو جوړ کړم. د حکیم او د ډاکټر په دارو کې به شفا څوک اچوي؟ الله. ګوره مسبب الاسباب الله دی، دا اسباب هم خدای پیدا کړي. ډېر کرتا یو سړی علاجو کې شفا ته لاړ شي، لاهور ته لاړ شي، آغا خان ته لاړ شي او مړی راوړي، امریکې ته لاړ شي او مړی راوړي. ولې؟ الله هغه ډاکټر او دارو کې شفا نه اچوي. او ستا د کلي یو عام کامپاوډر له لاړ شي په مټ ورته یو ستنه وایي او ټیک ټاک شي، دې کې خدای شفا چولی. نو دم او تعویذ بکې دا دواړه ثابت دي، خو عقیده به دې داني چې تعویذ جوړ کړم او دم جوړ کړم. عقیده به دې دی چې په دم او په تعویذ کې شفا چا واچوله؟ الله واچو. نور حضور پاک په خپله دم اچولی. یو ځل جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته، وی بیمارې؟ وی الله ارقیک دم در باندې نه اچو؟ وی واچوه. نو هغه پې دم واچو، بسم الله یرقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک. وی د خدای په نوم دې دمم، د هرې بیمارۍ نه دې دمم، او شفا به څوک درکوي؟ الله به درکوي. نو دا دمونه دا ثابت دي زمارون، دا مستقل صحابه کړي دي، دا حضور پاک کړي دي، د ابراهیم علیه السلام کړي دي، دا جبریل علیہ السلام دم اچولی دی. نو یو به علاج کې بل به دم، دا ضروری شی دی. او دریم به څه کې؟ دریم به هغه صدقه کوي مختصره شان، دا نه چې ته دیګونه پاخه کې یو غریب مسکین له څه شی ورکړې، چا باندې دم او هغه له خیراتي څه شی ورکړې. دا پښتنو به ورته زمونږ شکرانه وي چې دا یو شکریه شوه، تا په ما دم واچو زه تا له مزدوري در کوم، خو زه د خو ستا شکر ادا کوم، نو ځکه به ورته شکرانه لفظ وي. یا په ګاونډ کې بل چا له ورکړه، غریب له ورکړه، مسکین له ورکړه، کمزوری لا جتمن له ورکړه. الصدقه ترد البلاء. رسول الله مبارک فرمایي صدقې سره مصیبت ختمي. درې کاره کوي، ها یوازې ډاکټرانو پسې مه ګرځئ، علاج هم کوئ او صدقه ورکوي. صدقه ډېر ښه شی دی، ډېر زبردست شی. صدقه دا مصیبت ختموي او دمونه م استعمالوي. او کور کې د قرآن شریف تلاوت ډېر کوي. کم کور کې چې د قرآن شریف تلاوت ډېر کېږي، دا کور خدای د عذاب نه ساتي، دا د مصیبت نه خدای ساتي، دا د تکلیفاتو نه خدای ساتي. ډېر خلک موږ ته هم دا وایي یاره جي د کور حالات ډېر ګډوډ، رونه خپلو کې سره روان، بچی او خاپلا ټولو سره روان، ښځې زنانه روان. څوک جي ته دم راته وښایه، زه ورته وایم تلاوت شروع کړئ په کور کې، پوره سهار او ماښام تلاوت کوئ. او پخوا به خلکو کول، علما به یې راوستل، طالبان په کور کې به یې ختم وکړ. دې ټولو مشرانو ته پته ده. لکه صدقه به یې م وکړه، خلکو به وخوړه، غریبانانو له به یې م ورکړله. هغې سره به خدای پاک دا ټول سیسټم ښه روان کړی. اوس قرآن ته موږ شا کړی، اس توجه قرآن شریف ته نشته. نو په کوم کور کې چې زیات تر د قرآن شریف تلاوت کېږي، نو هغه کور کې د خدای عذاب به نه راځي، د خدای قهر او غضب به نه راځي زمارو. نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې هغه صحابي ورته څه وایي، وایي دله دم اچوم او څلوېښت ګډه چیلی به راکې. هغې مجبور او خواران وایي ټیک شوه درکوو، دم واچوه. نو سورت فاتحه په ولوستله. څوک مونږ چې په مانځه کې وایو الحمد شریف، او لاړې به یې راغشتې، په هغه مریض به یې ټوکلې، نو خدای پاک هغه بیمار جوړ کړ، ټیک شو. نو څلوېښت ګډه چیلی ته په مخه کړې. نو ملګري ورته وایي وی دا دې څوک کړله، خسته علی کتاب الله اجرا. وی دا خو د خدای په کتاب مزدوري واغشته، او د خدای په کتاب خو مزدوري نه اخلي. لا تشترو بیااتي ثمنا قلیلا.
دا د دنیا لږ شی ولې اخلې د آخرت لوی اجر ولې نه ګټې هغه وی نه ما څه په ګناه خو پیسې نه دی اخیستې ما خو علاج وکړو په قرآن مې علاج وکړو پیسې مې واخیستې وی هلکه زه نبي علیه السلام نه به تپوس وکړو نو چې راغلل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وی صاحب دقسې دی یو دم واچو مریض خدای پاک جوړ کړو نو حضور پاک مبارک دې تپوس وکړو وی څه دم دې پې واچو وی فاتحه مې پې ولوستا نو خوشحاله شو وی تا ته څه پته وه چې دا دم دی لکه یعنی ښه دم دې پې اچولی وی حضرت څلوېښت ګړې چې علم ترې راوستې دې سره څوک ګوره د بخاري شریف د حدیث الفاظ درته وایم ان حق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله وی ډېر ښکلی اجر حلال اجر او مزیدار اجر خو هغه دی چې د خدای په کتاب دی واخیست وی تقسیم یې کې خپل منځ کې سره او اجعلوا لي معکم سهما وی مالم پکې سره کې دې ته تبرعان وی دې کې علما وی اشاره دې ترې چې تر قیامت پورې څوک دو نه وي چې په دم پیسې اخیستل منع دي دا دی هغه چې کوم اجرت اخیستی و حضور پاک مبارک لیم پکې حصه ورکړه که ته وایې چې خدای پاک وایي په قرآن پیسې مه اخله نو د مارونو علمي جوابونه یې درې شته خو زه تاسو ته آسان جواب ستاسو د پوهې دپاره دا آسان جواب هر عمل له دوه رخه دي دوه یو ته عزیمت وایي او یو ته رخصت وایي لکه یو سړی په سفر دي په روژه کې عظیمت دا دی چې دا روژه ونیسه که طاقت دی ښه خبره ده لیکن که ته روژه نه نیسې او قضا یې کې دا هم دله رخصت دی دواړو کې د اختیار شو ښه دا ده که طاقت دې وي نو ونیسه او که طاقت دې نه بیا خو ښه نه ده خو که طاقت دې ښه دا ده چې ونیسه خو که طاقت دې وي او بیا هم وی چې نه نیسم د دې قضا به کوم ځکه زه مسافر یم پنډی لاهور ته ځم نو رخصت تله شته دقه رنګې عظیمت دا دی چې ما اخله پیسې پرې د خدای به دله ډېر لوی اجر او ثواب په آخرت او په جنت کې درکړي خو که اخلي نو رخصت دله شته دا یې دلیل شو نو قرآن شریف په یو صورت کې د مارونو فایدې دي